ظالم باچا. په یوځای کې یو باچا اوسېدو چې د هغه نوم میجراج و. هغه زړه د کاڼي په شانتې سخت و. د چا خبره به یې نه اورېدله. چې چا به هم د هغه خلاف اواز اوچتولو نو هغه له به یې سخته ناسخته سزا ورکوله. په دې ځای کې دوه ملګري اوسېدل چې د هغې نوم روي او شرما و. هغه ډېر پاخه دوستان وو. د دواړو په یو بل باندې ډېره زیاته بروسه وه. هغوی چې د باچا کارونه وکتل چوپ کښېناستل او د هغه خلاف یې خبرې شروع کړې. یو ورځ روي د باچا خلاف خبرې کولې چې د باچا پوځیانو هغې ولیدل او زر زر یې روي ونیولو او د باچا مخې ته یې بوتلو. باچا په مخ کې هم روي د باچا خلاف خبرې کولې. باچا ته په دې خبره ډېره غوسه ورغله او خپل سپایانو ته یې ویل چې روي په جیل کې بند کړي. د دې پته چې کله د روي ملګري شرما ته ولګېده نو ډېر خفه شو او زر زر د باچا محل ته لاړو. دا څه وشو؟ لپاره زه هر څه کولی شم. وایه زه ستا مدد څنګه وکړم؟ روي چې خپل ملګری وکتو نو ډېر خوشحاله شو او ویې ویل د مړ کېدو نه مخکې زه خپله مور او خور کتل غواړم او د هغې د خوشحاله زندګۍ دپاره انتظامات کول غواړم. بس زه نور سم نه غواړم. شرما زر زر د باچا طرف ته لاړو او د خپل ملګري اخري خواهشي ورته وویلو. باچا سلامت، زما ملګری روي څو ورځو دپاره آزاد چې تر څو پورې هغه واپس نه راغلی نو زه به حوالات کې بند یم. باچا ورته وویل که چېرې ستا ملګری د پانسۍ وخت پورې واپس رانلو نو د هغه په ځای به تاله پانسي درکوم. شرما د باچا خبره ومنله. د شرما په خپل ملګري باندې ډېر زیات اعتبار و او باچا چې دا وکتلو نو حیران شو. د روي د ازادېدو نه مخکې باچا د دې دواړو د ملګرتیا باره کې ټول معلومات حاصل کړل. یو میاشت ختمه شوه او روي اوسه پورې واپس رانلو. هغه ورځ ماښام باچا د شرما طرف ته لاړو چې په زندګۍ کې کله هم په چا باندې دونه بروسه مه کوه. اوس ګوره که نه ستا ملګری رانلو او دوکه یې وکړه او ته به د هغه په سر کې اوس مړ شي. په دې وخت کې اچانک روي رالو. روي د خپل ملګري سره غاړه میلو کړله او ورته ویل ما دلته د وختي راتلو ډېر کوشش وکړو خو رانلم. خیر ستا د وجې زه خپل خور او مور سره میلو شوم او د هغې د خوشحاله زندګۍ دپاره مې ټول بندوبست وکړو. زه ستا ډېر احسانمند یم. باچا چې دواړه وکتل ویې ویل اوسه پورې ما داسې دوستي نه ده کتلې. چې په هغې کې ملګري د خپل سر نه تیر شي. زما په تاسو باندې ډېر فخر دی چې زما په علاقه کې داسې خلک هم اوسېږي. داسې ویل او باچا دواړه آزاد کړل او د هغه ورځې نه باچا ډېر ښه وخت تېرول شروع کړل.